السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا جی امارت یو ای دا په یو ای کې جی دا ابوظبي دی او په ابوظبي کې دغه ځای نوم هریټیج ویلیج مین مطلب یې دا دی چې دا د عربیانو مخکینی ثقافت ته یو څنګه ژوند تیر کړی و مخکې تاسو ته ښیو ډېره مننه. او خاص کر جی مونږ خو مخکې هم راغلي او خاص کر نن روف لپاره راغلی و بلکې روف ټور دی نن دا ځای نه چې ورته مونږ ښیو همداسې داسې نه دی بلکل. بس تاسو کتای شو مخکینی حالات مخکینی داسې یو سیل به جون پرې مونږ پرې وکړه بس داسې دوکانونه هم وی اورې اینه همدغه تندورې او بورکې او دغه شی نه وي چې مخکې تاسو ته ښیو نور هم چې څنګه حالات وو او څه کتاب وو او مخکې خو مړه دو بس ډېر غریبان په بد اورېز وي ډېر دا شکر وباسي بیخي داسې وو که نه چې مړه ماړه یې سره لیدلي یم نو بس چېرته یې کوشش وکړه په داسې سیند کې به د کبان وبان خوړل غوړي چې هم نو بنداسې ورته کړوار وې بس هغه یې خوړل نور خو بس دا پې الله غټ احسان دی پوه شوې پې شکر دا بس خو مونږ ملک هم کې عمران مې بیا ریاض مو چې داسې خبره شروع کړم عمران مې ریاضېږي عمران به کامیابېږي بل څوک دا پاکستان چې ټیکالی خبر شي عمران نه خوښ کامیاب کړي دا ورته دوغه کوی دی چې اوبه ترې راخېږي شو چې وایي مخکیني سټایل کې داسې دو کورونه او ټول شته مخکې لږ راتېر شه هېڅ فیسیلیټي نه وه دو ته مړه ډېر په بد حالات یې ژوند تېر کړی ور وې مخکې داسې تاسو کتای شو بس دا داسې زندګي دو چې راکړې وه په ریګونو کې په ور وې خو بس هغوی پې اوس غټ رحم دی ور وې چې داسې هر څه یې ورکړي یو شي کمایي کې نشته ور وې خلک یې خوشحال دی وګوره عربیانو وړو ماشومان را مو چکرې وایي ور وې مچیان هم دې سره ښکلي یې ښکلي نو ترکي به ښه زبردسته ترکي کړي وو او اینه بس توریست یان ګرځي را ګرځي ځای ناکسي ځای غیر ته خو بس شهر غوندې ویډیو کوشش ویډیو ټوکره واره ځکه چې نور پوینټونه دي نور ځای ملان څو کشمیر وي بلکې خو ابوظبي ټور دی هغسې په 2 منټه کې نه راغونډېږي تقریبا 5 घंटे اخلي چې ټول 5-6 घंटे هم چې شارټ نیمه घंटा یې کسي ځای واره بس توریست ګرځي را ګرځي اوس هغه نه پس شو که خیر وي مرینا مال ته صحیح ده که نه نن څنګه چل دی نن خو طرز ډېر نه چې ماشومان که اکثر دوه ماشومان له چکر زیارت په ورځ ورکوي نو نن یې پرې راباسلي وي بس مونږ هریټیج ویلیج وکړو که خیر وي اوس وځو بهر وځو بس دا ځای مو وکړو انشاءالله بل پوینټ کې بیا ملاویږو see you next time